السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عربي زده کړه په پښتو ژبه کې نن زموږ دویم درس دی. البته عربي زده کړه په 50 ورځو کې تر پیلونه مخکې له کوم یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کلیک کړئ او لوکې کړئ او دا ویډیو خوښ کړئ. الوان رنگونه هاشمي وای په خیر عمره. آیا زه ستا قلم په پور اخیستلی شم؟ یعنی آیا زه ستا قلم اخیستلی شم؟ مرحبا عمر په خیر عمره. هل لي ان استعير قلمك من فضلك؟ هل لي أن أستعير قلمك من فضلك؟ هل لي آیا زه أن أستعير په پور اخیستلی شم قلمك ستا قلم من فضلك مهربانۍ سره. یعنی آیا ستا قلم اخیستلی شم؟ عمر وای بخښنه غواړم هاشمي ما قلم ورک کړ. یعنی ما نه قلم ورک شو. أنا آسف هاشمي بخښنه غواړم هاشمي. أنا آسف بخښنه غواړم هاشمي. لقد فقدته ما قلم ورک کړ. لقد فقدته ما هغه ورک کړ. یعنی هو قلم. هاشمي وای انتظر صبر وکړه. لقد وجدت قلما اليوم. لقد وجدت قلما اليوم ما نن یو قلم پیدا کړل. ما نن یو قلم پیدا کړ. عمر وای آیا رنگ شین وو؟ هل لونه اخضر؟ آیا رنگ شین وو؟ دلته معنا پیدا کړ خو موږ اوس باید دلته مضارع غوي. هل لونه اخضر آیا رنگ شین دی؟ داسې معنا ورکوي. لا نه لونه احمر رنگ سور دی. لونه احمر رنگ سور دی. ما لون قلمك؟ عمر ورته وایي ما لون قلمك ستا د قلم رنگ څه دی؟ ما لون قلمك ستا د قلم رنگ څه دی؟ دلته اخضر شین معنا ورکوي، احمر سور معنا ورکوي، لون رنگ ته وایي. لون رنگ، الوان رنگونه. هاشمي بیا ورته ځواب ورکوي رنگ شین دی. رنگ شین دی. لونه اخضر. لونه یعنی د هغه قلم رنگ چه دی؟ اخضر. اخضر معنا شین دی. اخضر شین. اوس شمیري ارقام شمیري. اهلا بخير يا سلام. اسمي الهاشمي. اسمي الهاشمي زمانم هاشمي دی. زمانم هاشمي دی. اسمي الهاشمي زمانم هاشمي دی. عمري 10 سنوات. عمري 10 سنوات ذا لسكلنيم. ذا لسكلنيم. لدي عائلة صغيرة. ذا یو کوچنی کورنۍ لرم. لدي عائلة صغيرة ذا یو کوچنی کورنۍ لرم. عندي أخ واحد. ذا یو ورور لرم. عندي أخ واحد. عندي ذا لرم أخ ورور واحد یو. عائلة کورنۍ صغيرة کوچنی 10 لس سنوات کلونو ته وایي. او اهلا بخير. اهلا بخير. اهلا اسمي الهاشمي عمري 10 سنوات لدي عائلة صغيرة عندي أخ واحد. عندي أخ واحد ذي ورور لرم. اسمه سمير. اسمه معنى ده غنم. اسمه ده غنم. سمير ده. ده غنم سمير ده. لي أخت واحدة. لي أخت واحدة ذي خور لرم. لي ذما لپاره يعني ذا أخت خور واحدة یو. مخکې واحد راغی دلته واحده راغله ځکه هلته ورور و هلک و مذکر دلته مؤنث دی. لي أخت واحدة ذا یوه خور لرم. اسمها سارة. د هغې نوم سارا ده. د هغې نوم سارا ده. اسمها سارة. تبلغ من العمر 4 سنوات. تبلغ من العمر 4 سنوات. هغه 4 کلنه ده. هغه 4 کلنه ده. تبلغ من العمر 4 سنوات. هغه 4 کلنه ده. اسمه د هغه ورور یادی مذکر دی. اسمه چې خور شي بیا چې کېږي اسمها. اسمها یعنی هغه خور لپاره. اوس راځو لغاتونو لپاره. زمونږ د دې درس دویمه برخه لغاتونه دي سره د جملو. قادر معنا ور. قادر ور. قليل من الناس جملة. قليل من الناس قادرون على السفر. قليل من الناس قادرون على السفر. ډیر لږ خلق د سفر وړتیا لري یا توانایي لري. قليل من الناس قادرون على السفر. تقريبا حول ان. تقريبا حول ان. تقريبا معنا نږدې. تقريبا حول ان په اړه. حول ان په اړه. كانت تعرف كثيرا عن الطعام. كانت تعرف كثيرا عن الطعام. د هغې د ډوډۍ په اړه ډیر معلومات لرودل. هغې د ډوډۍ یعنی پخولو په اړه ډیر
معلومات لرودل. فوق معنا پورته، فوق پورته. رفع يديه فوق رأسه، رفع يديه فوق رأسه، لاسونه د سر د پاسه کې خوستل. رفع کې خوستل يديه لاسونه فوق رأسه د سر په سر. يقبل يرضى يوافق معنا منل، يقبل منل، يرضى موافق يعني راضي، او يوافق منل موافقه. لم يقبل هذا الرد على انه صحيح. واذا جوابي قبول نکړ يعني دا جواب صحیح نه دی. لم يقبل قبول نکړ هذا الرد دغه جواب على انه صحيح چې دا صحیح دی، يعني دا صحیح نه دی، منفي هغه دی. ایو لاړو هغه تاسو خپل وګورئ. حساب مصرفي بانكي حساب، حساب مصرفي بانكي حساب. فتحت حساب في البنك، فتحت حساب في البنك. دلته حساب مصرفي، حساب بنكي مسيده، حساب مسيده. فتحت حساب في البنك، بانك میں حساب خلاص کړ. عمل كار دنده. لا توجد حكومة أخرى تتصرف بهذه الطريقة. دلته یو عمل دی او تتصرف دی، څو لغاتونه ول هغه متي خوا کړی نو دلته تتصرف معنا راغلی. لا توجد حكومة أخرى وبل حكومت داسې نشته تتصرف بهذه الطريقة چې دغسي يعني عمل کرد یا هغه کوي چلند کوي خلکو سره. داسې بل حکومت نه، صرف دغه حکومت دی موږ سره داسې کارونه کوي. يضيف إضافة كوي. سوف يضيف الاهتمام إلى حياتك، سوف يضيف الاهتمام إلى حياتك. وإستا پجوان کې بعدا چیرې ولې دلچسپي سوف يضيف إضافة کړي، وإستا پجوان کې بعدا نورم دلچسپي پیدا کړي. دا کوم شی چې یادوي إضافة کوي. عنوان معنا عنوان، عنوان عنوان ادرس پته، عنوان عنوان ته نه وایي پښتو کې، ادرس پته ته وایي، ادرس پته. نطلب تفاصيل عن اسمك وعنوانك. فمن تفصیل غواړو ستاسو د چی په اړه کې، نوم په باره کې او پته ادرس په اړه کې. اخیری هغه تاسو هغه دا هغه تاسو معنا کړی کومنټ کې مونږ ته وایي دغه معنا د اخیری جمله. خو دریم برخه ته راځو، ګرامر درس دویم دا د کلمې ډولونه وایو، اسم فعل حرف. اول وایو الکلمه ثلاثه انواع. کلمه چې دا درې ډوله ده. کلمه دا هر کلمه چې دا چې تاسو ګورئ په عربي ژبه کې درې نوع ده، یا به اسم وي، یا به فعل وي، یا به حرف وي. د دریونه بغیر عربي ژبه کې بل څه نشته. کلمه دغه درې ډولونه دي، یو اسم ده، یو فعل ده، یو حرف ده، بل څه نشته. اسم څه ته وایي؟ فالاسم كل لفظ يسمى به انسان او حيوان او نبات او جماد او اي شيء اخر. تعریفونه مهمه نه دي، خو صرف دومره یاد کړئ چې په ځمکه کې څومره شیانو ته یو نوم کې خوستل کیږي، یو نوم لري، هغه ته څه وایي؟ اسم وایي. کل لفظ هر هغه لفظ چې هغه سره انسان، حیوان، نبات، جماد او بل شی چې یادېږي هغه ته څه وایي؟ اسم وایي. دویم فعل څه وایي؟ فعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. هر هغه لفظ، هر هغه کلمات چې دلالت وکړي په یو کار باندې په خاصه زمانه کې هغه ته فعل وایي. او حرف چاته وایي؟ چې خپل معنا نه لري ترڅو چې بل هغه ورسره اضافه نه کړو. دا خو موږ مخکې ویل چې کلمه درې قسمه ده. اسم فعل حرف دی، د لنډه معنا ده. اسم هر لفظ دی چې په هغه نومول کېږي، انسان، حیوان، نبات، جماعت یا بل شي. فعل هر داسې لفظ دی چې په خاصه زمانه کې د یو کار په کولو دلالت کوي. مثالونه وایو. حرف هر داسې لفظ چې د هغه په معنا بشپړه نه ښکارېږي، چې تنه هغه بشپړه معنا نه ورکوي ترڅو چې یو بل شی ورسره یا اسم یا فعل ورسره اضافه نه کړو. مثالونه وایو د جملې اجزا توکي. ركب ابراهيم الحصان. ركب ابراهيم الحصان. ابراهيم په اس سپور سو. ركب ابراهيم الحصان. دلته ابراهيم څه شو؟ اسم شو. ركب څه شو؟ فعل شو. حصان څه شو؟ اس دام اسم شو. يداعب اسماعيل القط. يداعب اسماعيل القط. واسماعيل د پښو سره څه لوبي کوي. دلته يداعب څه شو؟ فعل شو. اسماعيل څه شو؟ اسم شو. القط څه شو؟ اسم شو. یو دابلم دویم نور پتا افسه. يحسد الفلاح لاندې معناګان لیکل شو. يحسد الفلاح القمح. يحسد الفلاح القمح. و بزګر څه کوي؟ غنم کوي.
يحسد دلته فعل شو، يحسد کرلو ته وي. الفلاح بزګر، القمح چې غنم. نو دلته دا چې شو اسم شو. دا اسم چې ته وي هر هغه نوم یسمى به انسان چې هغه انسان په هغه باندې نومول کیږي، یا حیوان یا جامدات یا نباتات، هر څه چې هغه سره نومول کیږي هغه ته چې وي اسم وي. فعل چې وي ګوره یحسدو مضارع ده، کرل ته وي، هغه کری کله کری خو یې نن کری یې کرل یې کری خو دلته اوسی کری. د مثال بالکل ترجمه ښه. ابراهیم په اسپور سو مخکینی د غټ لاندې مې تل لیکلی ول د غټ هغه ده. اوس تمرین ده. تمرین لږ درته وایم نور تاسو خپل دندې دي. وراتلونکي جملې ولوله او هغه اسمونه پکې بیان کړه چې د انسان وي یا د حیوان وي یا د نباتات یا د جامدات وي. پوه شئ؟ نو لاندې معنا هم شته، معناګانې کېدای شي بل پاڼه کې تاسو وښیم. خو زه درته وایم فرید یجري فی الشارع. فرید یجري فی الشارع. فرید په سړک چې کوي روان دی. جرا یجري. فرید یجري روان دی فی الشارع په سړک باندې. فرید دلته چې ده، یجري چې ده، فی چې ده، شارع چې ده. دا یو دوه درته زه وایم نور پته. فرید اسم دی، فرید نوم دی، یجري فعل دی، یجري روان دی. فی دلته چې ده فی حرف دی. که زه ووایم فی الشارع په سړک په سړک په سړک دا معنا ورکوي نه، خو تر څو چې دلته یجري فی الشارع په سړک روان دی اوس معنا ورکوي فرید یجري فی الشارع په سړک روان دی. یا فی الشارع کافی وي په نو ثمانه نه ورکي. جزاکم الله خیر. دا زموږ نننی درس و. هیله کوم چې خپل کومنټ نظرونه کومنټ کړئ او خپل نظریات موږ سره شیر کړئ چې دا درسونه څنګه دي، چې پکې تازه کړو چې تازه نه کړو. نو دغه تاسو نه غواړم. او جزاکم الله خیر. دا ویډیو خوښه کړئ او فیسبوک کې زموږ عربي زده کړه آنلاین مرکز پاڼه خوښه کړئ او بل پاڼه د عربیک پښتو اکیډمي هغه ده هغه هم خوښه کړئ او یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب دا د زنګ علامه کلیک کړئ آل اوکې کړئ. تر بل درسه پورې